ګوره مولانا ظفر عثماني صاحب چې کومو هغې چې کله دا پاکستان جوړ شو که نه نو کم مشرقي پاکستان چې و بنګلادیش او دا مغربي پاکستان و کله چې پاکستان جوړ شو نو دی خو پاکستان ته راغله مولانا ظفر عثماني صاحب رحمت الله علیه کله چې دی پاکستان ته راغله نو بیا څه وخت پس د چونکې هلته کې خلکو سره وخت تیر شوی په انډیا کې هلته کې د دې تعلقدار خلک وو رشته دار یې څه پاتې شوي وو حتی چې د دې هندوانو سره هم تعلقات وو نو دی واپس لاړ انډیا ته چونکې په ګاونډ کې هندوان پاتې شوي وخت ورسره تیر شوي نو چونکې دوباره چې انډیا ته لاړ نو هلته کې خپلوانو سره څومره د چې کسان پیژندل که هندوانو که مسلمانانو هغې سره ملاقاتونه وکړه هغې کې یو کس و هغه ته به لالاجي وي لالاجي هغه هندو هغه تپوس یې وکړو یاره لالاجي مې ونه لیده نو هلته ورته هغه هندوان وویل چې هغه خو ډېر سخت بیمار دی او داسې بیماري ورته لګېدلې ده چې ډېره خطرناکه بیماري ده او یاد ساتئ ګورئ دا مولانا ظفر عثماني صاحب رحمت الله علیه دلته په پاکستان کې زمونږ چې کوم مغربي پاکستان دی مونږ چې پکې اوسېږو د دې جنډه مولانا شبیر احمد عثماني صاحب رحمت الله علیه اوچته کړې وه او د مغربي د مشرقي پاکستان جنډه چې کومه ده نو هغه لکه بنګلادیش چې اوس دی بیا په 1971 کې موږ نه جدا شو د هغې جنډه مولانا ظفر عثماني صاحب رحمت الله علیه اوچته کړې وه تلاوت یې وکړو بیا جنډه وخې جوړه د پاکستان نو دا هغه عالم و دې دومره تقوادار او دومره سنتو مطابق به د ژوند تیرو چې الله تېنه څومره غټ کار واغسته چې د پاکستان جنډه د ده په لاسو باندې وخېجوله نو کله چې دی لاړو تپوس یې وکړو چې لالاجي نه ښکاري نو خلکو ورته وویل چې یاره خو ډېر سخت بیمار دی او خطرناکه بیماري ورته لګېدلې ده هغه خو کور کې بس پروت یي روځي نه دی چې کور ته لاړو دروازه یې وټکوله چونکې خو هندوان وو نو هغې ته یې وویل چې یاره زه دکه شانه ظفر عثماني نوم مې دی او دغه شانتاو سره خوا کې ګاونډ کې چې به پاتې کېدم هغې خو پېژنده وایي چې د لالاجي تپوس له راغلی بس هغې ورته وایي چې صحیح ده رانه نوځه کور ته یې رانه نه باسه نو وایي کم دی لالاجي خو نه ښکاري وایي لالاجي هغه په ګوټ کې چې کټ ته ښکاري وایي په هغې کې پروت دی داسې یو ځان له ځای او یو ځان له ګوټو په هغې کې د هغه لالاجي هندو کټ اچولی و او پروت و پکې څوک به له خواله نه ورتله په دې بیمارۍ کې داسې کاري چې کله یو انسان بیمار شو نو یو خو دې زړه خوري هغه بیماري ورته لګېدلي بل چې په ده باندې د خپل خپلوان دي ځان نه غرضه کوي او د ده ډېر خیال نه ساتي که نه نو د هغه بیماري یو په دوه شي او د هغه بیمارۍ د وجې نه ډېر زر دی د دنیا نه لاړ شي هغه بیماري وله ډېر زیات تکلیف ورکوي نو دی په ګوټ کې چې دا کټ اچولی و وایي هغه خو تاسو بیمار دی او تاسو دومره لرې په کټ کې اچولی دی نو هغه کم خپل خپلوان چې وو هغه ورته وایي کور کې چې ورسره اوسېدل چې هغه ته دومره خطرناکه بیماري ده هغه ته ډاکټران وایي چې دله د سره خواله مه ورځئ وایي څومره خطرناکه بیماري وایي وایي زه وله ورځمه وایي ستا خوښه ده که بیماري راته ولګېده خو مونږ یې ذمهوار نه یو ستا خوښه ده که خواله وله ورځئ او کار څه کوې چې کله وله خواله ورشي او کینی ورسره نو چې څنګه هغه داسې وخوځوي د هغه سترګې کولوشي چې وګوري ورته نو ویې پېژني چې ویې پېژني که نه نو حیران شي چې ما له خپل چې زما نه پیدا دي او زما ښځه ده زما بچي دي هغه ما له خواله نه راځي او یو مسلمان چې دی نو هغه ما له راغی تپوس له ما سره خوا کې ناست دی او کله زما په خپو زور کوي او کله زما په لاس زور کوي وایي چې دا ټول خپل خپلوان ما له خواله نه راځي ما ته خو ډېره خطرناکه بیماري لګېدلې او ته څنګه ما له خواله رالې مولانا ظفر عثماني صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې لږ ساعت پس ما وکتل که نه نو هغه له هغه روټۍ خوراک او هغه دوایي چې وه هغه یې په څه طریقه ورکوله یو غټ باڼس یې وایي کتلی او یو غټ باڼس په هغې پسې به یې اول روټۍ چې کوم ده نو هغه وتړل او ده ته به یې د لرې نه داسې هغه باڼس ورنږدې کړ او ده به ترې هغه روټۍ واغسته دومره نفرت یې کو د هغه بیمارۍ نه او د هغه نه بیا دوایي چې دی نو هغه به یې په هغه باڼس ته به یې ور واچول او هغه دوایي به یې ورته هلته ورنږدې کړه په باڼس باندې دومره هغې د هغه بیمارۍ نه یارېدل وایي چې کله مولانا ظفر عثماني صاحب فرمایي چې ما دا حالات ولیدل نو ډېر سخت خفه شوم وایي هغه لالاجي چې وایي ما ته په ژړا شو چې یاره ما
ته خو پته نه وه چې ستاسو دا دین چې کوم دی دا اسلام دا دونه بهترین دین دی چې په داسې وخت کې چې زه د مرګ په حالت کې پروت یم او په داسې حالت کې ما د خپل خپلوان خواله نه راځي چې د هغې دپاره ما ټوله زندګي خپله خرابه کړه تباه مې کړه ما د دې دپاره پیسې ګټلې ما د دې دپاره هر څیز کور ته راوړی دی او چې نن زما د مرګ وخت دی زه بیمار یم نو دوی ماله یو هم خواله نه راځي نو ستاسو دا دین چې کوم دی اسلام دا ډېر بهترین او پاک دین دی او مولانا ظفر عثماني صاحب رحمت الله علیه ته فرمایي چې بس دی همال اسم خواله نه راځي نه رانه څوک خبرېږي او نه زما په دین باندې اوس د چا څه کار شته خو بس ته راته کلمه ووایه چې زه مسلمان شم د هغه د هغه یو عمل د وجې نه چې داسې عمل یې وکړو د هغه ښه عمل د وجې نه هغه هندو چې کوم و هغه ته کلمه ووایي او چې څنګه وي ما ورته کلمه ووایي زه ورسره لا ناست وم چې هغه ساعت کې د هغه نه الله روح قبض کو د دنیا نه لاړه غونډ عمر یې داسې تیر کړو چې هندو خو چې کله د مرګ وخت راغی که نه د مرګ وخت نو بیا و معمولي غوندې د مسلمان هغه ښه اخلاق د هغې د وجې نه دومره متاثره شو چې الله هغه ته کلمه نصیب کړه او هغه مسلمان شو